په تورخم ښارګوټي کې ګڼ خلک شکایت کوي چې په دې ځای کې د موټرو لپاره ټاکلی تمځای نشته او دوی له ستونزو سره مخ کړي او له مسؤلو ادارو غوښتنه کوي چې د دې چارې مخنیوی دې وکړي. دې ته د اډې بندوبست نشته چې کومه اډۍ کولاو کړې ده دغه مخکې ځای کې هغه هم چې دی بنده ده ګاډي څه سړک د پاسه ډی کېږي دلته ټیلرې ولاړې وي زموږ کاروبار مخ هم بنده کړي. ترانسپورټ کې مشکل لرو نه اډه شته نه ښه شته نه بد شته کله خوړ نه ډکېږي او کله سړک سر نه. د ننګرهار د ترانسپورټ رئیس خان وزیر هم دا ستونزه مني خو وایي چې د حل په موخه په تورخم کې په یو ترمینل کار پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې ورسره به د خلکو شته ستونزې حل شي. یعنې په د نږدې وخت کې نمو هغه ترمینل د مسافربري ګاټو ته آماده کیږي او انشاءالله هیڅ مشکل به بیا نه دا ستونزه زه انشاءالله ډاډ ورکوم چې تر حمله پورې یعنې یوه ونیمه میاشت کې دغه مشکل حل کیږي. بله خوا یو شمېر موټر چلونکي په تورخم ښارګوټي کې د ترانسپورټ ریاست مسؤلین په بډو اخیستو تورنوي. دا 15 ورځې کېږي چې موږ موټر دغه ته موږ درولي او کتابچې رانه اخیستې ترانسپورټ او موږ نه د خپل د کتابچو پوښتنه چا نه کوی سو او نه د خپل د لمبر پوښتنه چا نه کوی سو او نه د سړی زموږ هغې د خپل زړه ورته وکړو چې د موږ دغه ستونې سته دلته د موږ خرچه کېږي د موږ مصرف کېږي نو نه موږ د بچت شي پاتې کېږي نه ښه نه بد موږ هر ستونزه همدغه راسې دغه یا ګیټ یا د دوی لخوا یا د هغوی لخوا دا مسله موږ ته حل کړي. دلته چې راسو یتین موږ نه ورو د موټرو لمبر یې مړه کړي د حکومت نسته څوک نسته چاته وزاړو چاته ووایي چې چاته ووایي چې دا زموږ لمبر والې نسته کتابچه نسته یا ته راته وایي چې غږېږئ مه. ته اوس په دغه ساعت باندې 2 منټه مخکې 3 لارۍ تېرې سولې مخکې یو جیپ روان یو د زورواکو ډاکسن روانه وه او 3 وړه خالي 16 نفره ولیدلې تېرې سولې. د ننګرهار ترانسپورټ رئیس خان وزیر بیا وایي که هر څوک په بډو اخیستو ونیول شو له دندې به یې ګوښه کړي. هغه موټر غریب بیچاره چې نه وسله لرله نه پیسه لرله هغه به په میاشتو لمبر ته ولاړو نو دغه پروسه اوس ختمه شوې ده. دغه تاسو مخکې د خبره وکړله چې مثلا اوس هم باډي اخیستلی کېږي دا شی هېڅ امکان نه لري ځکه ما ټولو ډریورانو ته خپل لمبر ورکړی دی. شپه ورځې ما تلیفون خلاص دی. ما هر ډریور چې مثلا ما ته زنګ ویلی دی چې دغه ځای کې دا کار کېږي ما هغه ځای ته ځان رسولی دی. په ننګرهار کې له موټر چلونکو د بډو اخیستو خبره نوې نه ده بلکې له دې وړاندې هم د دې ستونزې د حل په موخه مسؤلینو په وار ژمنې کړي خو په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي.